السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو دواړه روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله سلام زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک څخه هغه پیسې وګټو. ملګرو، د یوټیوب څخه په انټرنیټ کې دوهم لوی او غټ اپلیکیشن چې دی هغه فیسبوک دی. ملګرو، نننۍ نړۍ کې د فیسبوک څخه خلک په لکونو په زرګونو پیسې ګټي. نو ملګرو، زه زیات شمېر پښتانه وروڼه وینم چې هغوی په فیسبوک کې کار کوي، زیات پرمختللي پیجونه هم لري، خو یوازې دوی دغه لایک کمنټس او دارنګه خپل انځورونه ور اپلوډوي د ساتیرۍ لپاره، وخت تېرولو لپاره خپل فیسبوک استعمالوي. نو ملګرو، فیسبوک یوازې د دې لپاره نه چې تاسو پکې خپل ساعت تېر کړئ او یا هم دارنګه خپل عکسونه ور اپلوډ کړئ، بلکې د نور نړۍ خلک په زرګونو لکونو پیسې د فیسبوک څخه ګټي. ملګرو، زیات شمېر کسان به تاسو لیدلي وي چې هغوی په یوټیوب کې کار کوي، هغوی په انټرنیټ کې کار کوي، فیسبوک کې کار کوي. نو هغوی خو لیونیان نه دي چې مثلا پلی سټور ته اپلیکیشن پلیش کوي، زیات وخت پرې ضایع کوي. هغوی له انټرنیټ څخه بیخي زیاتې پیسې ګټي. ملګرو، انټرنیټ یو لوی تجارت دی. انټرنیټ یوازې دی لپاره نه چې تاسو پکې خپل ساعت تېر کړئ، وخت ضایع کړئ، بلکې دا یو لوی تجارت دی. نو په 1980 کال کې چې کله انټرنیټ رامنځته شو په امریکا متحده ایالاتو کې، یوازې دفاعي چارو کې ورڅخه استفاده کېده. خو په 1990 کال راپدې خو انټرنیټ په یو غټ تجارت بدل شو. نو نننۍ نړۍ کې خلک زیات شمېر پیسې په انټرنیټ مصرفوي او همدارنګه یو په دوه چند له انټرنیټ څخه ګټي. نو زه هم تاسو ته په نننۍ ویډیو کې درښایم چې هغه له هغوی څخه یو هم فیسبوک دی. تاسو کولی شئ د فیسبوک څخه هم پیسې ترلاسه کړئ وګټئ. نو ملګرو، دغه ویډیو کې بالکل تاسو ته درښایم. لومړی تاسو ته د فیسبوک یو څو شرایط شرطونه وړاندې کوم. فیسبوک لکه څه ډول چې یوټیوب د پیسو ګټلو لپاره یوټیوب هم ځینې شرطونه ایښي دي، نو فیسبوک هم په همدې ډول ځینې شرطونه ایښي دي چې تاسو هغه پوره کړئ. تاسو کولی شئ د فیسبوک څخه پیسې وګټئ. هغه دا چې تاسو فیسبوک کې یو پیج جوړوئ. ستاسو پیج کله چې تاسو پیج جوړ کړئ، تاسو پیج باید په 8 ورځو کې یا 2 میاشتو کې 10,000 فالوورز یا لایکس پوره کړي او همدارنګه 10,000 منټه ستاسو ویډیوګانې وکتل شي. هغه دا مهمه نه ده چې تاسو یو ویډیو باید وکړئ یا 15 ویډیوګانې وي، که لاس وي 15 وي، هر څومره ویډیوګانې چې تاسو فیسبوک ته ور اپلوډ کړي وي باید 10,000 دقیقې هغه کتل شوي وي. نو که چېرته دا هم کتل شوي وي ستاسو 10,000 فالوور هم پوره وي، تاسو بیا کولی شئ د فیسبوک څخه پیسې وګټئ. زه نن ورځ زیات پرمختللي پیجونه په پښتنو کې پښتنو جوړ کړي دي وینم. هغوی هم یوازې دې لپاره چې عکس اپلوډ کړي یا هم کوم بل څه اخبار څه شی پورته کړي، نور داسې مهم شیان نه اپلوډوي. د ساتیرۍ لپاره، وخت ضایع کولو لپاره پرې کوښښ کوي. خو زه هم تاسو ته درښایم نو دا مهمه ده چې تاسو پرې پیسې د فیسبوک څخه پیسې وګټئ، نه دا چې هغې باندې وخت ضایع کړئ، وخت پرې تېر کړئ. نو زیات پښتانه وروڼه چې زه اوس نن سبا کې وینم هغوی په فیسبوک کې بیخي زیات کار کوي، بیخي زیات فیسبوک استعمالوي. نو تاسو څخه هیله ده چې دغه ویډیو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. انشاءالله په راتلونکي بله ویډیو کې تاسو ته مکمله درښایم چې څنګه موږ د خپل فیسبوک پیج مونیټایز کړو یا څنګه پیج جوړ کړو، ټول درته درښایم. مننه، ښه وخت او خوشحاله ژوند درته غواړم.